د رای ورکولو د آغاز سره د انتخابي چارواکو لپاره په واشنگټن ایالت او اورګن کې بیلټ پیپرز سوځیدل یو ویرونکي حالت دی. زمونږ افسرانو زر دا معلومه کړه چې د بیلټ باکس سره د اور لګونکي آله لګېدلې وه او د دې په وجه دا اور لګېدلی. او چارواکي د لا زیاتو ستونزو احتمال نه ردوي سره لدی چې تمکیږي ډیر رای ورکوونکي به د ټاکنو په ورځ په شخصي توګه رای ورکړي. د چارواکو پیغام دی که څه هم کوشش وکړي چې اندېښنه ونه لري. د دې حقیقت سره چې د خطرې د ماحول هیڅ کله دومره پیچلې نه وو، د ټاکنو اډانه هیڅ کله داسې محفوظ نه وه او د ټاکنو برخه اخیستونکي ټولنه هیڅ کله داسې ښه تیاره نه وه. د تیر کال د جنوري میاشتې راهیسې فدرالي، دولتي او ځایي چارواکو د هر ډول احتمالي پیښو د تیارۍ لپاره د ډیرو نورو مشقونو سره له 1400 نه ډیر فزیکي امنیتي ارزونه ترسره کړي. ریاست او ځایي ټاکنو چارواکي د اندېښنې پخوانۍ قضیې ګوري، د هغې نه زده کړه کوي. زما په اند د پولیسو څانګو، عامو خوندیتوب چارواکو او پوهاوي په څیر ځایونو کې د روزنې وړتیا به د تاوتریخوالي احتمال کمولو کې هم مرسته وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې ګواښ لا پاتې دی. امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې اصلي بهرنۍ ګواښونه هغه دي چې دوی ورته بیگ 3 وایي: روس، ایران او چین. دوی وایي د روس هڅې دا دي چې سپینې ماڼۍ ته د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیرته تګ وویني. ایران په دې لټه کې دی چې ټرمپ ته زیان ورسوي او د مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس سره مرسته وکړي او هغې ته د لږ ګواښ په سترګه ګوري. د امریکا استخباراتو ثابته کړي چې چین تر ډیره د کانګرس مقابلو ته متوجه دی. د ټکنالوژۍ لویه اداره مایکروسافت د دې تصدیق کړي چې چینیایي سایبر لوبغاړو بیا یو شمیر ریپبلیکن وکیلان په نښه کړي چې په بیجینګ باندې تنقید کوي او ځینې هڅې د متاثر کن ګډوډۍ په طرف روانې دي. د امریکا یو څرګنده استخباراتي ارزونه خبرداري ورکوي چې روس د تاوتریخوالي د هڅولو پلان لري او کېدای شي ایران هم د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه وکړي. روس، ایران او چین په وار دا ډول تورونه رد کړي دي، خو امریکا وایي چې ثبوت لري. په ټولنیزو رسنیو کې وروستۍ جعلي ویډیوګانې په پنسلوانیا کې د سیري شوي ووټونه ښودل او کډوال چې دا دعوه کوي چې په جورجیا کې 100 ځلې رای ورکړي د روس د اثر رسوخ د لوبغاړو کار دی. ویډیوګانو ګډوډي رامنځته کړې ده. آیا دا ویډیوګانې ذهنونه بدلوي؟ دا ویل ګران دي. زه به دا وایم چې دا کامیابي ډېره کمه ده. مونږ په رښتیا دا نه دي لیدلي چې دا ویډیوګانې د ټولنیزو رسنیو یا ټلګرام نه اخوا خورېږي. د اوس لپاره د امریکا د ټاکنو او امنیتي چارواکي له رای ورکوونکو نه غواړي چې د غلط او ناسمو معلوماتو باندې دی غوږ نه ګروي. چارواکي دا هڅه کوي چې ولس ته دا ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې د ټاکنو په پروسې او په نتیجو باور وکړي. د جیف سیلډن لپاره نگین شاه، VOA ډیوا TV، واشنگټن.